زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ یم. مریضان را سره دي، نو داسې مشکل مریضان دي. بیا اوړو هغه په دې لاره کې ډېر مشکلات دي. اکثر وخت دا لار بنده وي، هغه دا لارې نه راته خلاصوي. دا سیمې له خلکو سره ډېر مشکلات لري او موږ دا یایو په دې لاره باندې ډېر خلک، یعنی تقریبا 10-12 ولسوالۍ په دې لاره راسپرې دي. نو د دې لارې موږ دا خواهش لرو چې د هم له اسلامي امارت ملګري چې دا یو همکاري پوره را سره وکړي او هم له هغه خلکو سره داسې یو ګزاره وکړي چې او د هغو او د موږ دا تعلقات داسې برابر وي چې هغه د ښې رویې وي او موږ ښه ګزاره سره وکړو او تګ و راتګ وي د دې خلکو. بل داسې دي دا د دې سیمې خلک چې دي دلته د دوی نیمایي کورونه دلته دي، نیمایي د پتار په هغو خوا کې دي. نو هغه موږ دا یایو چې دغه شی چې که داسې وي چې له هغو خلکو سره داسې یو هغه وشي چې هغو دا ګزاره را سره وکړي له دې خلکو سره، له دې پښتنو، دا ټول پښتانه دي، د تار په خوا په دې خوا دا یو پښتانه دي، یو قومونه دي، چې د هغو داسې یو ګزاره وشي چې هغه خلک دا یو حالات سره جوړ کړي چې د لارې سهولت راسي په دې خلکو باندې. دا یو ولس ته تر اوسه پورې دا یو شی نه و، دوستۍ لري، نیم کورونه دورې دي، کنکلي ماشومان دورې دي، دې خواته دي زنانه دورې وي، هې خواته وي. نو دا موږ یو دا غوښتنه ده چې له دې خلکو سره، دا د بارډر له خلکو سره، دا د تار له خلکو سره، له د پاکستان له کومو مسؤلینو سره چې دا د امارت مسؤلین دي، دا سهولت که موږ ته جوړ کړي چې دغه یو شی وي چې د لارې یو داسې سهولت موږ ته جوړ شي، دا به د موږ دپاره ډېره لوی اسودګي وي او تاسې به یو لوی خدمت وي. حاجي صاحب، په دغه سیمه کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین دلته مجاهدین دي، دوی رویه له تاسې سره څنګه ده؟ الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین مسؤلین چې دي هر څونه وس چې د دوی کېږي له دې ولس سره یې کوي. له وسه زیادت خو نو د انسان وس نسته. که د دوی په خپل وس که د یو لارې وي، که د یو بل داسې یو سهولت وي چې د یو منډې وي ورسره، که د یو غله غدوی وي، یو دا سیمه کې انشاءالله الحمدلله اسلامي امارت راغلی ده. دلته کوم د سیمې مسؤلین چې دي یو څوک هم ځینې شکایستي نه دي. هو هغه خلک به شکایستیان وي چې هغه دیني ناس او خلاف خلک. حاجي صاحب، دغه دروازه باندې اوس د ورځې څو نفره پرېښودل کېږي په جمعه او څومره نه پرېښودل کېږي؟ ستونزې څه دي اوس په لار کې ستاسو لپاره؟ تاسو اوس راغلي یاستئ، روان یاستئ، هیله مو څه ده چې څومره وخت کې تاسې اوښتلی شئ؟ موږ خو دا خواهش ده، دا هیله لرو چې په هره ورځ کې یو کم سے کم یو 200-300 کسان تګ وي، 200-300 کسانو تګ له هخوا وي. دا غوښتنه هم ده. نو به د دې خلکو داسې خو به نه وي لکه پیش، خو دونه به وي چې هغه یو داسې ګزاري حالات به وي چې هغه دا خلک سخت مشکلات. اوس دلته زه خپله اوس راغلی یم، نن زه مسافر یم، خو که اگر د دې خوشامند او تروخ څرمه ولسوالۍ د سره، خو بیا هم دلته چې ما زه پرون راغلی یم، بیا مې شپه دلته کړې ده، مریضان را سره دي، زنانه دي، بیا هغه مشکل مریضان، تکلیفي مریضان. نو هغه داسې یو دا یو ځای ده چې هغو هېڅ له موږ سره دا هغه نه ده کړی چې هغه به یې سبا نه بله ورځ، بیا سبا نه بله ورځ کې ورسي هم بیا یې نه ده خلاصه. اوس موږ راغلي یو انتظار. نو ګوره څه وخته بیا یې پرېږدي، بیا هم بله ورځ ته کې بیا هم نه پرېږدي. داسې هم وي، ډېر وخت داسې وي 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې پکې ووځي. بیا کله میجر صاحب نسته، کله پلانی صاحب نسته، کله پلانی صاحب نسته، د هغو بنا باندې بس بیا بیرته خلک که واړه ماشومان، ښځې، مریضان، مشکل مریضان هلته چې بیا ورواړې، بیا هلته سهولت د موټرانو. حاجي صاحب، یو بله خبره، کله چې به دلته مسافر تلو په ټولو سرحدونو کې او دلته به د تیرې ادارې هغه معسکر یا سرحدیان وو، حتی مسافر به نه را پرېښول کېدل، د دوی دغه چیک پوسټو ته به. اوس چې دلته موږ ګورو تقریبا مسافر له مجاهدینو سره یو ځای ناست دي، د دوی او د تاسو ترمنځ د اړیکه څومره نږدې سوې؟ الحمدلله دا مجاهدین دا د موږ ورونه دي، د موږ تند. موږ او دوی لکه کله چې تاسې دا خبره وکړه، موږ د هغې سره یو ځای ناست یو. اوس زه دلته رالم، ما ته هلته یو غټ سړی د مجاهدینو، هغه ما ته چوکۍ خالي کوله، خلاف نه درته چې ما ته یې وویل ته راسه حاجي صاحب دلته په دې چوکۍ کښېنه. نو ما ورته ویل چې یا زه یو کار لرم، ښه
مخ ته به داسې وو هلته ودرېږه ټک وکړه دا وکړه مه راځه د کوم ځای یې د کومې ولسوالۍ طالب به یې نه الحمدلله دا یو شی اوس نشته لله الحمد خدای دې راضي سي امارت سره دا سهولتونه موږ ته راغلي دي هم نه غلب سته نه یو دای ظالم سته او یو د بارډر مشکل ده هغه بیا څه د لوړو مقاماتو چې د موږ تمه ده دا کوم سرحدي دلته چې دي کوم دا خلک چې دا نږدې دا مسؤلین چې دي دا خو تا ته معلومه ده چې دا خو یو ولسوال به دلته وي یو قمندان به وي یو ټولی به وي دا موږ له لوړو مقاماتو چې دا تمه ده دا هیلم ده چې د موږ دغه بارډر کې د یو څه سهولت موږ ته دې سیمې ته راولي دا به ډېره لوی یو دونه سهولت به وي یعنې مطلب هر سړي ته ولې دلته داسې دا خلک دا سیمې خلک مسکینان دي چې دې سیمې ته نه مرسته راغلې ده ما بېګا دلته پوښتنه وکړه یو قمندان سره د ما شپه وه هغه راته وایي چې په دې سیمې ته تر اوسه نه مرسته راغلې ده نه یو بله مؤسسه راغلې ده یو شی نه ده راغلی دا خلک په دای حال مسکینان دي چې دا د مخا مړی یې نه لري نو دی اوس له دې ځایه یا د واڼه ته یا چمن ته یا تورخم ته نه تلای شوی چې دلته مري تلای نه سوه ډېره زیاته مننه حاجي صاحب خدای پامان ژوند دې اوسي خیر